طالبان او ازبکستان د 300 میلیونه ډالرو څخه زیات سوداګریزې تفاهمنامې لاسلیک کړې. این ارقام نشان می‌دهد که ظرفیت‌های همکاری میان دو کشور بسیار فراتر از سطح فعلی است و بخش خصوصی نقش اساسی در این رشد داشته است. د طالبانو دغه چارواکي وویل چې په وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو اقتصادي اړیکې وده کړې او د همکارۍ ظرفیتونه زیات شوي دي. دا هوکړه لیکونه د افغانستان 8 قلمه صادراتي توکي او د ازبکستان 6 قلمه صادراتي توکو ته پوښښ ورکوي او په ساختماني، خوراکي موادو، کرنې، فرنیچر، جامو او درملو سکتورونو کې تطبیق کیږي. biz Afg'oniston bilan د طالبانو د اعلامیې له مخې د ازبکستان چارواکي هم د پانګونې فرصتونه غنیمت بولي او پر ګډو صنعتي پروژو ټینګار کوي. زیاتر دلچسپی که دارند به سنگ مرمر سفید افغانستان است. طالبان وایي چې د 25 تفاهمنامو لاسلیک د دواړو هیوادونو په مختلفو صادراتي او سوداګریزو برخو کې د پام وړ اقدام دی.